د نن ورځې تازه او مهم خبر ملالۍ یوسفزۍ د افغان ښځو لپاره نوې او تازه څرګندونې کړې دي. خو دا څرګندونې څه دي؟ ملګرو، که تاسو هم غواړئ چې پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ، او که تر اوسه پورې مو پښتو پلس یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. ملالۍ یوسفزۍ د نړۍ مشرانو ته ویلي د افغان ښځو او نجونو غږونه واورئ. د سولې نوبل جایزې ګټونکې پښتنې ملالۍ د نړۍ له حکومتونو او مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو حالت دې له پامه نه غورځوي. نوموړې دغه څرګندونې په لندن کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره په یوه لاریون کې کولې. دغه لاریون کې د ملالۍ مور او پلار، ځینو افغان میرمنو او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو فعالانو برخه لرله. اغلې ملالۍ وویل د نړۍ مشرانو، تاسې باید غلي پاتې نه شئ، باید ډېر څه وکړئ، تاسې باید افغان نجونو او ښځو غږونه واورئ. په لندن کې د لاریون ګډونوالو د برېټانیا له حکومته غوښتنه کوله چې د افغان ښځو ملاتړ لپاره دې نړیواله غونډه جوړه کړي. د بشري حقونو ډلې وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په دغه هیواد د ښځو حقونه په کمساري ډول تر پښو لاندې شوي دي. د طالبانو حکومت یوازې له څو ادارو پرته له نورو ټولو دولتي بنسټونو ښځینه کارکوونکي له کارونو منع کړي او دفترونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. اوس څه باندې 430 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو پرانیستو په اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو پخوا یې ځینو چارواکو ویل چې د مناسب چاپیریال رامنځته کولو لپاره کار کوي. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.